په کورما وزیرستان کې د 2 پاکستانی عسکرو په ګډون 6 تنه ولسی وګړي وژل شوي دي. او وروستۍ خبره ده چې ایران وایي د اسرائیلو د برید پایلې به ورته لا تصور هم پورته وي. سلامونه ستړي مشئ، پام وکړئ د ایران ټي وي یوټیوب چینل څخه تازه او مهمو خبرونو ته. په کورما وزیرستان کې د 2 پاکستانی عسکرو په ګډون 6 تنه ولسی وګړي وژل شوي دي. د خیبر پختونخوا کورما په جاری خیل سیمه کې د پاکستان پولیسو ځواکونو پر کاروان برید شوی چې له امله 2 عسکر وژل شوي او په سیمه کې جګړه روانه ده. په سویلي وزیرستان کې بیا وسلوالو 4 ولسی وګړي په ډزو وژلي دي. له خیبر پختونخوا څخه سرچینو رسنیو ته نن دوشنبه د لړم اومه وویل چې د خیبر پختونخوا کورمې ولسوالۍ په جاری خیل سیمه کې د پاکستان پولیسو ځواکونو پر کاروان برید شوی چې په پایله کې 2 عسکر وژل شوي او په سیمه کې جګړه لا هم روانه ده. تر اوسه پورې پاکستان امنیتي سرچینو په دې اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي. بلخ په سویلي وزیرستان کې ترزا سیمه کې وسلوالو 4 ولسی وګړي په ډزو وژلي او وسلوال لا سیمه تښتېدلي دي. په سیمه کې ځایي پولیس مشر فرمان الله وردګ وایي چې دغه کسان د شپې هغه مهال وسلوالو ووژل چې وانه بازار ته پر لاره وو. په سیمه کې خبریال لال وزیر وایي چې په دې وروستیو کې په قبایلي سیمو کې د وسلوالو له لوري جګړې چاودنې او پر ولسي خلکو بریدونه زیاته شوي او حکومت یې په مخنیوي کې پاتې راغلی دی. په دې وروستیو کې د خیبر پختونخوا په کورما لکي مروته ډیره اسماعیل خان لوی وزیرستان ټانګ بنو او یو شمېر نورو سیمو کې امنیتي حالت تر پخوا زیاته ترنګلی شوی او د ډیرو بریدونو مسؤل هم نه دی څرګنده چې څوک یې کوي. تیره ورځ د پاکستان حکومت د یو شمېر قبایلي سیمو په اړه خپلو کارکوونکو ته د یو رسمي لیک له لارې سپارښتنه کړې چې لا بې ضرورته سفرونو د په دغو سیمو کې ډډه وکړي. او وروستۍ خبره ده چې ایران وایي د اسرائیلو د برید پایلې به ورته له تصور هم پورته وي. د ایران سپاه پاسداران د کلو اردو کمانډان حسین سلامی د ایران د پوځ کمانډان عبدالرحیم مساوي ته په یو لیک کې د اسرائیلو له دغه برید د ناسمې محاسبې او بېوسۍ نښه وبلله او ویې ویل د دې ترخې پایلې به اسرائیل اشغالګرو ته له تصوره هم پورته وي. ښاغلي سلامي هم دغه راز د پوځ د هوایي مدافع د 4 غړو پر وژل کېدو خواشیني څرګنده کړه او د اسرائیلو برید یې نامشروع او ناقانونه وباله.